بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به انشاءالله څه ناڅه د ښځو په حقوقو باندې وغږیږو. الله رب العزت په سورة نساء کې فرمایي: یا ایها الناس تقوا ربکم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الله فرمایي: ای خلکو، له خپل هغه رب نه وویریږئ چې هغه تاسې له یو تن څخه پیدا کړي او له هماغه تن څخه یې د هغه جوړه منځته راوړه او له دې دواړو نه یې په نړۍ کې ډیر نارینه او ښځې خواره کړل. له هغه الله نه وویریږئ چې د هغه په وسیله تاسې یو له بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپلولي او پیوندولو غوڅولو نه ډډه وکړئ. باور ولرئ چې الله پر تاسې څارونکی دی. همدارنګه الله په سورة حجرات کې په 14 آیت کې فرمایي: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر. ای خلکو، موږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې نه پیدا کړي او بیا مو تاسې قومونه او قبیلې وګرځولئ تر څو چې تاسې یو تر بله سره وپیژنئ. په حقیقت کې د الله په نزد له تاسې نه تر ټولو زیات عزتمند هغه څوک دی چې په تاسې کې تر ټولو زیات پرهیزګار وي. په باوري ډول الله په هر څه پوهیدونکی او باخبره دی. همدارنګه الله رب العزت په سورة روم کې 21 آیت کې فرمایي: ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها وجعل بینکم مودة ورحمة ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون. د الله رب العزت د قدرتونو د نښانو څخه یوه نښه دا ده چې ستاسې لپاره یې همداسې له جنس نه میرمنې پیدا کړي تر څو چې تاسې له هغو سره آرام ترلاسه کړئ او ستاسې یعنې د ښځې او خاوند په منځ کې مینه او خواخوږي الله پیدا کړه په باوري ډول او په یقیني توګه. په دې کې د خلکو لپاره ډیرې نښانې دي چې غور او فکر کوي. الله وایي: وخلق منها زوجها. مفسرین لیکي چې الله رب العزت بی حوا د حضرت آدم علیه السلام د چپې پښتۍ نه پیدا کړه لیسکن الیها. سورة اعراف کې 109 آیت کې الله فرمایي: لیسکن الیها، چې پرې آرامه شي. په دې معنی چې ځینې له ځینو نورو سره د آرامتیا احساس وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم له ښځو سره او د میرمنو سره په نرم چلند او مهرباني لارښودنه کړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفې په ورځ په حجة الوداع کې د ښځو د حقونو اعلان وکړ. الله رب العزت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته 4 لورګانې ورکړې وې، عمرونه یې ورزیات کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله په کوم لورې ته یعنی په سفر به روان و، له خپلو لورګانو سره به الله پاماني کوله او له سفر تر ګرځېدو تر هر څه وړاندې به یې خپلې لورګانې لیدلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: فإن المرأة خلقت من ضلع. ښځه له چپې پښتۍ پیدا شوې ده. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي: حوا بیبي د حضرت آدم علیه السلام له چپې پښتۍ څخه پیدا شوې ده. ښځه په ټولنه کې مور ده، ښځه په ټولنه کې خور ده، ښځه په ټولنه کې لور ده، د ژوند شریکه ده، ښوونکې، روزونکې، مبلغه او دعوتګره ده. الله رب العزت د خپلو بندگانو ترمنځ نیک او غوره عمل ته لومړیتوب ورکوي. په سورة احزاب کې 15 آیت کې الله فرمایي: ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. بېشکه مسلمان نارینه او مسلمانانې ښځې، مؤمنان نارینه او مؤمنې ښځې. په همدې ډول د دغه آیت تر پایه د نارینه او ښځې ترمنځ ښه او غوره کارونه یاد شوي دي.
الله رب العزت په صورت آل عمران کې 195 آیت کې فرمایي فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض. او د هغو رب ورته په ځواب کې فرمایي زه له تاسې نه د هیڅ یو عمل نه ضایع کوم که نارینه وي او که ښځه وي. که په دنیا کې نارینه نیک عمل کوي که ښځینه نیک اعمال کوي هغه الله نه ضایع کوي، الله به یې بدله ورکوي، دا نه چې د نارینه و قبلیږي او د ښځو نه. همدارنګه الله رب العزت په صورت توبه کې 1 آیت کې فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مؤمنان نارینه او مؤمنان ښځې دا ټول د یو بل دوستان دي. د نارینه مسلمانانو ډلې او همدارنګه د ښځینه مسلمانانو ډلې دا نښې نښانې لري او پیژندل کیږي، او هغه ډله چې هغه منافقان دي که هغه په نارینهو کې او که هغه په ښځینهو کې هغه هم پیژندل کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واستوصوا بالنساء خیرا فانما هن عوان عندکم. رواه ترمذی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په خپلو کې له ښځو سره د ښه چلند او ښه کولو سپارښتنه وکړئ ځکه چې ښځې له تاسو سره اسیرانې دي، بندیانې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیرې عجیبې کلمې کارولې دي. وایي عوانون یعنی اسیر، ښځه اسیره ده او مسلمان باید پر خپلې اسیرې ډیر مهربانه اوسي، هغه وستایي او هغه ته باید ډیر درناوی ولري. همدارنګه په یو بل صحیح حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ترمذي روایت کړی خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی. ستاسو غوره او ښه هغه دی چې د نورو په پرتله له خپلې کورنۍ سره ښه وي. زه په تاسو کې له خپلې کورنۍ سره تر ټولو ښه یم، یعنې زه د خپل کورنۍ والاو سره زنانهو سره ښایسته اخلاق کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلې کورنۍ سره تر ټولو ښه چلند کوه. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته وویل شول کله به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو څنګ ته درته څه ډول چلند به یې کوه؟ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها وفرمیل تل به پر شونډو خندا وه او له خندا ډکه خوله به کور ته ننوت. دا سره له دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل امت او خپلو ورځنیو چارو له کبله له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره هم لاس او ګریوان و. داسې ستونزې او مشکلات چې د ننني عصر د انسانانو له زغم او حوصلې وتلي دي، خو بیا به هم کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته راننوته د مبارکو شونډو باندې به مسکا او خندا خپره وه. حضرت زید بن ثابت رضی الله تعالی عنه فرمایي له خپلې کورنۍ سره ټوکې ټکالې او له کوره د باندې باعزته او باوقاره چلند لرل اړین دي هر مسلمان لپاره. بچ په کورنۍ کې هغه یو رقم عادت او اخلاق ولري او د کوره باندې بل قسم. خو له بده مرغه ډیر خلک د دغې لارښوونې خلاف کار کوي، له کوره د باندې له خپلو دوستانو، ملګرو او همکارانو سره په خندا او رین تندي خبرې کوي، خو کله چې کور ته راځي بیا پر تندي باندې 12 بجې لیکلي وي، او له کورنۍ سره توند چلن او په تریو تندي خبرې کوي. یو مسلمان شاعر په خپلو اشعارو کې داسې وایي سلام ایها الام الحنون ویا ام الرجال الشجون فانت ولودة الابطال نحمی عفافك بالجماجم لا یهون. سلام پر تا ای مهربان مورې او د اتلانو مورې، تاسو اتلان دنیا ته راوړي. موږ په خپلې وینې مال او ځان سره ستا پاکلمني او سپېڅلتیا ساتو او نه پرېږدو چې سپکاوی ورته وشي. یو عالم یوې پاچاهي ته ولاړه، ویلي ده چې د پاچا لور د خپل پلار تر څنګ ناسته ده. پاچا وویل اورېدلی مې دي چې خلک وایي چې تا نږدې نجونې لرې کړې دي او لرې دې در نږدې کړې دي او خپلولي دې هم شلولې ده. عالم ویلې نه ښاغلی باچا داسې نه ده، قسم په الله چې دوی د زړونو خوشبویي لرونکي ګلونه دي
سړي یې زیږولي دي، اتلان یې ستر کړي دي او روزلي دي. دوی نایابه ملغرلې او ساتندویه جامې او ساتونکي دي. دوی رنځوران پالي، مړي تل یادوي، په خپلو اولادونو مهربانه او د خپلو میندو او پلرونو خدمتګارې دي. دا هم دوی دي چې له اوره موږ ژغوري او ارزښتناکې خزانې دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من عال جاریتین فربا واحسن الیهن وزوجنا کن له حجابا من النار. رواه احمد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چا چې د دوو نجونو سرپرستی پر غاړه واخیسته، ویې روزلې، له هغوی سره یې نیکي وکړله او هغوی خاوندانو ته ورکړې، یعنې ودونه یې ورته وکړل، دوی به د دوزخ له اوره د دغه سړي ساتونکي شي. یعنې دا دوه نجونې به د آخرت په ورځ د الله په حضور کې شفاعت کوي او دا سړی به د جهنم نه ساتي. د نجونو روزنه او پر هغوی د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت روزنه او د همدغو دوو بنسټونو له مخې سترول سړی د دوزخ له اوره ژغوري. په نارینهو کې داسې شته چې د ښځو نوک ته هم رسیدلی نشي او په ښځو کې هم داسې ښځې پیدا کیږي چې تر زرو نارینهو او سړیو ښې او غوره وي. ولې ښځو ته ارزښت ورکوو؟ په نننۍ خپرونه کې موږ ولې د ښځو په حقوقو باندې غږیږو؟ دا ځکه چې ښځه زموږ په ټولنه کې مظلومه پاتې شوې. په هغو بیچارهګانو باندې ظلمونه کیږي، هغوی دردیږي. د میراث حق خو چا هم خویندو ته او ښځو ته نه دی ورکړی. نو دا څومره بده غمیزه ده چې نن ورځ زموږ په ټولنه کې روانه ده او لا روانه به وي. پر ښځو درانده کارونه کول، لکه چې په دویمې نړیواله جګړه کې ورسره وکړل، دوی ته یې وسله په لاس ورکړه چې له دښمن سره وجنګیږي او داسې نور. قسم په الله چې دا د ښځو پر حقونو ظلم دی او دا د هغوی د پاکلمني خلاف کار دی. نه راشئ د الله کلام پرانیزئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرانیزئ، هغه حقوق چې الله او د الله رسول خویندو ته او میرمنو ته ورکړي دي هغه ورته وسپارئ چې د آخرت په ورځ الله څخه مسئول نه یاست. ځینې داسې پلرونه هم شته چې په خپلو اولادونو په ځانګړې توګه په خپلو لورګانو باندې ظلم کوي. په دوی کې ډیری داسې دي چې د ښځو له حقونو او ارزښت څخه خبر نه دي او له خپلو لورګانو څخه مشوره نه غواړي او د هغوی نظرونو ته ارزښت هم نه ورکوي. ځینې پلرونه بیا داسې دي چې کله هم لور ته ریبار راشي د خپلې لور له خبرتیا او له هغې سره له مشورې پرته هغوی ځوابوي او خپله لور نه ورکوي. ډیر ځل د پلرونو دا ډول کارونه د دې لامل شوي چې لورګانې په کور کیني او په یوازیتوب کې سرونه سپین کړي. په ځینو نورو برخو کې خاوندان هم پر ښځو ظلمونه کوي. دوی د خپلو ښځو سره د څاروي په شان چلند کوي. دغه خاوندان خپلو ښځو ته او خپلو میرمنو ته هیڅ ډول درناوی نه کوي، د هغوی خبرو ته غوږ نه نیسي، په خپلو ورځنیو چارو کې له خپلو میرمنو سره مشوره نه غواړي، حقونه یې نه ورکوي. دا ډول خاوندان میرمن یو مخالف او داسې جنس بولي چې باید تل ورسره ناوړه چلند وشي او ارزښت ورنه کړی شي. نه، درنو پلرونو، الحمدلله موږ مسلمانان یو. راشئ د الله رب العزت کلام پرانیزئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث پرانیزئ چې دین زموږ خویندو ته څه حقوق ورکړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ خویندو ته څه حقوق ورکړي هغه دوی ته وسپارئ. بس الله رب العزت له ښځو دفاع کوي ځکه ښځه د ټولنې یوه برخه ده. الله په صورت حج کې 38 آیت کې فرمایي ان الله یدافع عن الذین آمنو، بېشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان یې راوړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم له ښځو او د هغوی له حقوقو دفاع کړې ده، د هغوی حقونه یې ورته ثابت کړي، د هغو حقونه یې ورکړي او د هغو حقوق یې په پام کې نیولي دي. خو لکه نن چې زموږ ټولنه د الله له کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم له سنت څخه لرې پاتې ده، د ښځو د حقونو په برخه کې داسې پیښې مخې ته راغلي چې د پوهو او د دانسته خلکو سر هم پرې نه خلاصیږي. د بیلګې په ډول کله چې هم په یو مجلس کې او ناسته کې د ښځو خبره راځي وایي بخښنه غواړم ښځه. دا ناپوه او احمق داسې انګیري چې د ښځو د نوم په یادولو یې مجلس او غوږونه مردار کړي دي.
دا خلک د ښځو د نوم له یادولو سره جوخت دا خبره هم کوي چې الله پاک دې تاسو له ګناهونو لرې وساتي. دا بېځایه او حرامه خبره ده. کله چې هم په کوم مجلس کې له دا ډول خلکو سره مخامخ کیږئ په کلکه مخالفت وکړئ او ورزده یې کړئ چې نور نو دا خبره ونه کړي. هو د خپل اولادونه، خپلې میرمنې او د خپلې لورګانې د الله د دین مطابق وروزئ، د الله پیغام ورواوروئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام ورواوروئ. هو که په هغو کې د دین نه، د الله د اوامرو نه، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه خلاف کار وینئ، بیا تاسو په هغو باندې ضرور سرزنش کولی شئ او د هغو د اصلاح لپاره د اسلام مقدس دین موږ لپاره بیا ځانګړې طریقې او لارې راښودلې دي. د ښځو پر حقونو یو بل مروج او عام ظلم دا دی چې د هغو نه هیڅ کله مشوره نه اخیستل کیږي. دا ډول خلک په دې باور دي چې ښځه هیڅ کله هم ښه او سم نظر نه لري. دوی وایي چې کله هم ښځه درته نظر درکوي مخالفت یې وکړه او د هغې د نظر خلاف کار کوه. دغه خلک په ډېرې غلطې لارې روان دي. د ښځو په ډېرو نظرونو کې خیر او برکت دی. تاسو یې واورئ، که خیر پکې و قبول یې کړئ او که نه و رد یې کړئ. د بخاري او د مسلم حدیث دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د پاکلمني او سپیڅلتیا په تړاو له یوې خدمتګارې وینځې سره مشوره وکړه. یوې خدمتګارې چې لارښود پیغمبر ته مشوره ورکوله، نورې ښځې ولې نشي ورکولی؟ د ښځو د حقونو په تړاو یوه بله تیروتنه له میراثه د هغوی بې برخې کول دي. دا واقعا یو ناورین دی، ظلم دی او تیری دی. اصلا خور د پلار اولاد نه شمیرل کیږي. څه چې د پلاره پاتې وي هغه ورونه په خپل منځ کې تقسیم کړي. خور بیچاره له منځه وتلې ده، داسې نه ګڼي چې دا زما د مور و پلار اولاد ده که نه ده. آیا د مور او د پلار په پاتې شوي مال کې حق لري که نه لري؟ دا د هغوی په حقونو کې ظلم دی. د دغه ظلم ملاتړي ښځو ته د میراث ورکول او غوښتل ناسم کار بوري او له هغوی سره چې د ښځو میراث غواړي سخت مخالفت کوي. دوی هم تیروتي او په ناسمې لارې باندې روان دي. دوی باید په سم ډول وروزل شي او د ښځو حقونه ور وښودل شي چې دوی ته او دوی ته ورته نورو ته یوه ښه بیلګه وګرځي. دا ډول قضیې باید په محکمو کې فیصله شي چې د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پر بنسټ ښځو ته خپل حقونه ورسیږي. میراث د ښځو هغه حق دی چې الله رب العزت په خپل کلام کې دا ثابت کړی: للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. الله وایي نو تاسو ولې نه ورکوئ؟ نن ورځ چې کورنۍ دومره په درد او غم او بې اتفاقي کې اخته دي، یوازینی لامل یې دا دی چې تر اوسه پورې نارینهو هم خپل حقوق نه دي پیژندلي او تر اوسه پورې ښځینهو هم خپل حقوق نه دي پیژندلي. والله زه په دې خبره باندې باوري یم که خاوند د خپل ښځې حقوق پوره کړي او ښځه د خپل خاوند خپله حقوق پوره کړي، اولاد د خپل پلرونو او میندو حقوقو ته متوجه شي او همدارنګه والدین د خپلو اولادونو حقوقو ته متوجه شي، په کورنۍ کې په ټولنه کې به اصلا ستونزه او کړاو نه وي. نن ورځ چې دومره په درد او غم او په مصیبت کې زموږ ژوند تیریږي، یوازینی لامل دا دی چې موږ د یو بل حقوق تر پښو لاندې کړي دي. الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د الله د کلام موافق او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو موافق عمل وکړو، تر څو چې الله رب العزت په دنیا او په آخرت کې موږ ته د عزت ژوند نصیب کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.